السلام علیکم قدرمنو ملګرو، تاسو سره د اویس باره کې نوي معلومات شریکوم چې د اویس کومې جینۍ سره تعلق او هغه د کومې جینۍ د لاسه وژل شوی دی، هغه جینۍ څوک ده او هغې سره یې څه رشته لرله. د دې ټول حقیقت او نوي معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، اوس تر سره د ویډیو مکمل تفصیل او معلومات شریکوم چې اویس کومو دریو کسانو وژلی دی، هغوی خپل نوی بیان کې څه ویلي دي. په دې قتل کې د اویس اوښې، د اوښې وراره او یو بل کس شامل دی. د اویس اوښې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې اویس زما ورېرې ته اوښتو دغه جینۍ چې 14 یا 14 کاله عمر لري او د زین العابدین خور ده، چې زین العابدین هم د اویس په قتل کې شامل دی او دا د اویس د اوښې وراره دی او جینۍ د اویس د اوښې ورېره ده. د الیاس او زین العابدین نه علاوه یو بل هلک هم په دې وژنه کې شامل دی چې د هغه نوم اسد دی او اسد وایي چې زه ورسره صرف دغه ځای پورې تللی یم او نور اصلي قتل الیاس یعنی د اویس اوښې کړی دی. د اویس اوښې الیاس وایي چې موږ څو ځل دا خبره د اویس خور سره هم شریکه کړې ده او ورته مې ویلي وو چې مور ته دې ووایه چې اویس پوه کړي، ځکه چې کومه کمره کې اویس اوسېدو یعنی د دوی په کور کې چې په چت باندې اویس ځان د په کمره کې اوسېدو او هلته به یې سټډي یعنی مطالعه کوله، نو د هغه ځای نه یې زین العابدین خور سره یعنی د خپل اوښې ورېرې سره یارانه کوله او یا د یارانې جوړولو کوشش یې کولو. کیدای شي چې جینۍ ورته هم اوښته، خو الیاس وایي چې زما ښځه چې د اویس خور ده هغې به یا خپلې مور ته په دې باره کې ویلي وي یا به یې نه ویلي. بل اړخ ته زین العابدین چې د جینۍ رور دی هغه هم وایي چې ما مې خپل تره یعنی الیاس ته بیا د دې خبرې ګیله کړې وه چې اویس داسې کار کوي، خو ما په خپله د اویس پلار ته نشو ویلی ځکه چې زما عمر ډېر کم او ما مشر ته د مخامخ کېدو جرأت نشو کولی. تر اوسه پورې قاتلانو همدغه حقیقت بیان کړی دی. قدرمنو، چې نوي هر څه تفصیل مخې ته راشي موږ به یې تاسو سره شریک کړو. امید لرم چې په دې نوو معلوماتو باندې به تاسو پوه شوي یئ چې ټوله قصه او معامله څه وه. دا ویډیو در سره لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.